پاکستان د ملایانو د ملاتړ لپاره 18 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د ملایانو مذهبي مشران د معاشونو لپاره 18 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. پاکستان حکومت ویلي دوی په دې سیمه کې شاوخوا 22,000 ملایانو او مذهبي مشران لپاره دغه پیسې ځانګړي کړي چې د دوی د یو کال معاشونه به ترې ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي په دې توګه غواړي د ملایانو او مذهبي مشرانو مالي ملاتړ وکړي. پاکستان حکومت داسې مهال دغه اقدام کوي چې ډیری پاکستاني ملایان په افغانستان کې د جګړې ملاتړي بلل کیږي او افغان چارواکي په دې باور دي چې دغه ملایان د پاکستان له استخباراتو سره مستقیم اړیکه لري او د مذهب تر بیرغ لاندې د پاکستاني حکومت پلانونه عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو فعالان هم د پاکستان پر ضد خپلو تبلیغاتو کې هلته دیني مدرسې د افغانستان په جنګ کې اغېزناکې بولي او وایي پاکستاني مدرسې د افغانستان پر اوسني نظام خپلې فتواوې خپروي او طالبان جنګ ته هڅوي. خو افغان طالبان تل دغسې ادعاوې ردوي او په افغانستان کې د اسلامي نظام غواړي.